کچری تاسو د شوګر د بیمار نه د دې علاماتو په باره کې د یو هم تپوسو کې نو هغه به تاسو ته وایي چې بالکل دا علامات په ما کې شته دي چې په هغې کې د ټولو نه اول دا دی چې د هغه کم وزن دی دا به ورځ په ورځ کمیږي وجې د دې نه چې د هغه په وجود کې کم دا ګلوکوز شوګر ورته وایي نو دا به د انرژۍ دپاره نه استعمالیږي نو د هغه په وجود کې کم چې غوړوالی دی او د هغه چې کمې پټې یعنې غوښې دي نو دا به د انرژۍ دپاره استعمالیږي چې د دې په وجه باندې د هغه ورځ په ورځ به وزن کمیدو طرف ته روان وي او دویم علامات چې کم دی د هغه وجود به هر ټیم ستړی او ستومانه وي کم ته چې موږ فیټیږي وایو وجې د دې نه چې د هغه په وجود کې کم دا ګلوکوز کم شوګر دی نو دا به د انرژۍ دپاره نه استعمالیږي او دا چې د انرژۍ دپاره نه استعمالیږي نو د هغه په وجود کې به دا ستوماني او دا فیټیږو دا به راځي او د دې سره د هغه چې کم د سترګو نظیر دی دا به دندلافن طرف ته روان شي وجې د دې نه چې د هغه په وجود کې به شوګر زیات وي او دا شوګر چې کم دی زمونږ په سترګو کې لینزونه دي هغه پړسوب طرف ته بوزي او کله چې هغه پړسوب طرف ته بوزي نو د دې د وجې د سترګو چې کم نظر دی دا دندلاپن طرف ته ورسره ځي د دې سره چې کم څلورم نمبر علامات دی هغه دا دی چې د دې سره د هغه وجود کې زخم جوړ شي نو دا زخم به د هغه زر نه ټیک کېږي او پنځم نمبر چې کم غټ علامات دی هغه دا دی چې د هغه کم لاسونه دي او کمې خپې دي نو په هغو کې به د میګو په شان علامات هغه ته محسوسیږي یا د ستنو چکېدو په شان علامات په ده ته محسوسیږي